ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله په توفیق سره من د سورة البقره 195 نمبر آیت 195 پورې خبره کړې وه او موږ دا خبره بیان کړې وه چې الله رب العزت په دې باقي آیتونو کې څلوېښت حکمونه تشریعي هغه د مسلمانانو دپاره بیانوي. په هغې کې 9 بیان شوي وو. 10 به اوس بیانیږي په دې روانو آیتونو کې او هغه حج دی. د حج بعض احکامات په بیان د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وی د زنانو دپاره جهاد نشتی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستاسو دپاره داسې جهاد دی چې په هغې کې جنګ او قتال نشتی او هغه حج او عمره ده. د حج هم یو نوعه جهاد دی، په دې کې بدن هم لګي او مال هم لګي. بدن به پکې هم ستړی کې او مال به پکې هم لګي، د دواړه خبرې به کې. نو چې کله ته دواړه قربانیانې ورکړي نو د الله رب العزت دغه عبادت به وکړي چې هغه د اسلام 5م رکن دی. نو دې کې یو څو احکام بیان شوي دي او موږ نه د حج مسایل دلته تفصیلا بیانولی شو او نه دومره وخت شتي. والحمدلله دې باب کې زما مستقل درسونه دي د حج احکام او مسایل. که څوک ډېر ځان پوه کول غواړي نو هغه دې واوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. أو پورکی حج و عمره نو دین یو مطلب دا دی چې عمره او حج ادا کوي پوره هغې چې کوم ارکان دي، شروط دي، واجبات دي، د هغې خیال ساتئ. اگر که دا عمره او حج نفلي دا مطلب نه چې زما د عمره خو اوس فرضي نه ده، نفلي ده، 2مه ده، 3مه ده، زما حج نفلي دی، زه اوس خیر دی ګزاره پکې کوم. نه، هر وخت چې حج او عمره کې پوره به ادا کوي. دغه شان پوره ادا کول دې ته م وایي چې اخلاص سره د الله دپاره، یعنی حج او عمره دا به د الله دپاره وي، نه چاته د ښو دپاره، نه د شهرت دپاره، نه د دې دپاره چې خلک ماته حاجي صاحب ووایي. بعض خلک ټول محنت دې دپاره کوي چې صرف ماته خلک حاجي صاحب ووایي، او نه د دې دپاره چې بیا زما استقبال وشي او په دیوالونو ولیکلی شي چې مبارک شه او په خیر راغلی. د دې دپاره به نه، دا به خالص د الله دپاره وي. دغه شان حج او عمره پوره کوي د الله دپاره، یعنی په حلال مال سره وکوي او په هغه طریقې سره وکړي کومه طریقه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ده. ګوره حدیثونو کې چې کوم فضیلت راغلی دی چې څوک حج وکړي نو دی داسې واپس راځي صفا د ګناهونو نه، لکه څنګه چې دی په اوله ورځ پیدا شوی. دا فضیلت هله تاته میلاویږي چې کله د حج خالص د الله دپاره وي او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. زما په ډېرو حاجیانو او عمره کوونکو باندې زړه وسوځي، زه هلته وینم او ډېر مې لیدلي دي، دومره پیسې ورکړي د بهر ملکونو نه راشي او دغه یو حج عمر کې کوي، دغه یو عمره وي او هغه هم په ګډه وډه طریقې سره وکړي، نه ځان خبر کړی، نه چا نه تپوس کوي، بلکې په تپوس ورته ځان کمزوری ښکاري. زه به اوس تپوس کوم چې دا څنګه کول غواړي او څنګه نه. نو که غواړې چې دغه فضیلت ته میلاو شي نو 2 خبرې دي، حج به خالص د الله دپاره کوي، دویم دا چې د رسول وسلم په طریقه به یې کوي. ځکه شان حج او عمره پوره کوي د الله دپاره، دې کې دا مطلب دی، دا معنی هم پرته ده چې یو پیر حج او عمره کې ورننوتې نو بیا به پوره کوي. لکه اوس یو سړي احرام واچو، تلبیه یې ووي او حج که عمره کې ورننوتو اوس به پوره کوي لازم.
ورسره دا فایده یاد کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم حج یو کړی دی د حج فرض کېدو نه بعد او هغې ته حجة الوداع ویلی کېږي رخصتي حج ځکه چې هم د دغې نه څه وخت بعد رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ورسره دا فایده ده کې رسول وسلم 4 عمرې کړي دي او دا ټولې عمرې رسول صلی الله علیه وسلم د ذوالقعدې په میاشت کې کړي دي دا رسول صلی الله علیه وسلم د ذوالقعدې په میاشت کې کړي دي او باقی تفصیل بیا درته وایم که څوک ډېر ځان پوه کول غواړي نو هغه دې زما هغه تفصیلي درسونه واوري فإن احصرتم نو که چېرته تاسو بند کړی شوئ فما استیسر من الهدي نو لازم دی په تاسو باندې هغه چې اساني د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسكم او مخروي سرونه خپل حتى يبلغ الهدي محله تر دې چې ورسي قرباني تر دې چې ورسیږي قرباني زید حلالولو د هغې ته دلته اوس مسله د احصار بیانوي احصار څه ته وایي چې یو سړی بند کړی شي د مخکې عمره او حج پوره کا که اوس یو سړی بند کړی شي د پوره کولو نه بندېږي سړی داسې چې دشمن وله مخې له راشي لکه څنګه چې حدیبیه په موقع باندې مسلمانان تلي وو په دې اراده باندې چې هغوی به عمره کوي او رسول وسلم خوب هم لیدلی او بیا هلته مشرکان راووتي وي چې نه دې کال به تاسو عمره نه کوئ دې ته احصار وایي بندېده کله بندېده دي چې یو سړی د بیمارۍ د لاسه بند شو که مرض ورته راپېښ شو او دغه مرض د لاسه دی منع شو یا بله څه مسله ورته راغله نو په داسې صورت کې الله وایي فما استیسر من الهدي قرباني کم څاروی چې بیا اسان دی هغه بیا په ده لازم دی قرباني چې به کومو څاروو کېږي دا ځان له موضوع ده بروز ما تاسو ته وایي که څوک تفسیر اوږدول غواړي داسې دومره ګټه خبره نه ده هر ټکي کې ښه تفسیر کوه دا په یو 15-30 کاله کې هم بیا نه ختمېږي او بیا به هم پوره وضاحت ونه شي دلته موږ د قرباني احکام شروع کړو قرباني څاروي اقسام عمرونه عیبونه دا هغه ځان له بیان شوي دي په دغې کې چې کوم څاروی درته اساني هغه به دې قرباني کوي او وی فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم او سرونه به نه خروئ دا د هغه چا دپاره چې بند کړی شوی دی حتی یبلغ الهدي محله تر دې چې د څاروی د قربانۍ د حلالي ځای ته نه رسېدلی نو اوس دلته یو څو مسلې یادې کوي مختصر اولنۍ دا په هغه چا باندې چې شرط یې نه وي تړلی لکه صحیح بخاري کې حدیث دی عائشه رضی الله عنها او په هغې کې دا دی چې ضباعه بنت الزبیر رضی الله عنها په رسول الله وسلم پسې راله وی یا رسول الله زه حج له روان یم خو شکي یم داسې نه بیماري راته راشي مشکل راته راشي او بیا پوره نه کړم رسول الله وسلم ورته حج وکړه او شرط پکې وتړه هغه شرط دا دی چې اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني دا کلمات دي یا الله که څه شي یا چا زه بند کړم د عمرې او د حج نه نو زما د حلالېدو ځای به هغې کوم ځای کې چې زه بند شوم که دا شرط چا د احرام د تړلو په وخت کې ووي لکه اوس یو سړی دی بیمار دی هغه ته د خپلې بیمارۍ پته دی چې دا یو چپه ده په ما به راځي خو که دا راله بیا زه حج او عمره نشم کولی او د احرام تړلو په وخت کې دا شرط وتړو او په ده باندې هغه چپه راله بیماري راله فایده د دې شرط دا ده چې په ده اوس قرباني څاروی حلالول نشته بس احرام د کولو کې وزېږدي ګوره چې په دین باندې پوهه نو سړي ته څومره اسانتیا پیدا کېږي که دا شرط یې نه وي تړلی نو بیا به دغه طریقه کار کوي کوم چې الله وایي فما استیسر من الهدي او سر به د هغه وخته پورې نه خرې چې څو پورې څاروی حلال کړی شوی نه وي نو اوس بله مسله یاده کړه یوه قرباني په حج کې ده د هغه چا دپاره چې حج پوره کوي څه مشکل ورته نه دی راغلی که اختر په ورځ چې کله
چې موږ ته جمرة العقبه موږ ته لوی شیطان وایو چې کله دا وویشتی شي هغې پسې بیا څه کېږي قرباني کېږي دغه قرباني دا څاروی چې دی د دې د حلالولو ځای هغه حرم دی حرم نه بهر نشي حلالولی هغه ځای نه قرباني ده هر چې دا قرباني ده نو دا په هغه ځای کې کولی شي کوم ځای کې چې ته بند کړی شوې دلیل پې څه دی دا چې سړي ته تاریخ یاد وي هغه یې ویلی شي نه رسول صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په مقام کې هغه څاروي حلالولو امر کړی کومې چې ځان سره روان کړي او حدیبیه خو په حرم کې نه دی نو دغه ځای کې هغه بند کړی شو رسول وسلم ملګرو ته امر وکړو په خپله هم دا کار وکړو څاروی به حلال کړي او بیا به ویښته لرې کړي څاروی به حلال کړي بیا به ویښته لرې کړي بله مثلا د حج چې کومه قرباني ده او دې کې فرق څه دی دې کې دا دی چې یو خو ته کوم ځای کې بند کړی شو هلته حلالولی شي یو سړی حرم نه بهر بند دی حرم نه بهر دی حلال کړي د حج هغه قرباني چې د کوم چې پکې دننه ده هغه به لازم کوم ځای کې حلالې ته چې ته زما په دې مسلو ورسېدې حج خو به مو انشاءالله کړی که ناسې هم داسې ورویشتی دی چې څه شوي دی شوي او الله دې قبول کړي حرم کې دننه ته به ورسېدې دې کې وایي کې بل فرق دا دی چې د حج په دوران کې چې کومه قرباني ده که د دې نه مخکې دې ویښته لرې کړو نو هم څه نقصان نه کوي خو غوره دا دی چې قرباني پسې ویښته لرې کړي دا غوره طریقه ده نور که مخکې وروستو کې څه نقصان پکې نشته لکه یو سړی دی شیطان یې وویشتو بیا یې ویښته لرې کړو بیا یې قرباني وکړه نو څه مشکل نشته صحیح ده خو غوره دا دی چې دا اول قرباني کړی بیا یې ویښته لرې کړی دلته دا دی چې اول به قرباني کوي بیا به ویښته لرې کوي دا د احصار مسله ده چې یو سړی بند کړی شي بله مسله دا یاده کوي چې غوره دا دی چې ویښته هغه بلکل لرې کړي سر وخرې او که څوک یې واړه کړي دا جایز دي او رسول صلی وسلم دعا د هغه چا دپاره 3 پورې غوښتې دی چې څوک یې بلکل لرې کړي او د هغه چا دپاره 1 پیر چې څوک یې واړه کوي بیا دا د عوامو خپله مسله ده بې دلیله او که مولیانو بیان کړي نو دا خو بیا ډېره بده خبره ده چې هغوی دا بې دلیله خبره کړي چې اول پیر چې حج او عمره کې لازم به سر خرئ بیا د هغې نه بعد اختیار دی بیا ویښته واړه کوه پته چې دا مسله د کوم ځای نه زده کړې ده ما ته خو پته نشته که اولنۍ عمره ده که اخرنۍ ده که اولنۍ حج دی او که 50م دی غوره دا دی چې ویښته بلکل وخرې او جایز دی چې ته یې واړه کړي دا په اولنۍ عمره کې هم جایز دی چې ته یې واړه کړي او په سلمه عمره کې هم غوره دا دی چې څه کړي چې وخرې بله مسله ویښته واړه کول دې ته وایي چې د ټول سر د ویښتو نه واغستی شي لږ واړه کړه دومره دې واله خو چې د ټول سر د ویښتو نه غالب ګمان دی چې ټول سر د ویښتو نه واغستی شي د ټکونه مکونه پکې نشته ښه چې دې ځای نه ټک واله او دغه ځای نه ټک واله دې ته ویښته واړه کول نه وایي دې ته هسې یو څو ویښته لرې کول وایي واړه کول نور دا نه په عرف کې دې ته څوک ویښته واړه کول وایي نه ورته په شریعت کې وایي نو دلته دا مسله د احصار بیانه شوه ښه اوس داسې هم کیدی شي چې یو سړی دی هغه په حج کې دی یا په عمره کې دی او احرام یې اچولی دی په احرام کې بعض حلال کارونه په سړي باندې څه شي هغه حرام شي ځکه ورته احرام وایي لکه حلال کارونو کې څه دي بیبي سره نزدېکت خوشبو ویښته واړه کول ښکار نوکونه نه د اینې دا مسله ستاسو د جیب مسله ګنډلی شوي جامې اچول د نارینه دپاره سر پټول زنانه دپاره مخ ته نقاب اچول هغه چې جوړ شوی د مخ دپاره دستانې استعمالول او څومره چې دا مسلې بیانېږي تاسو ته به دې اندازه لګي چې تاسو څومره اوبه کیږي ځکه په دین باندې ځان پوه کول دا صرف د مولیانو کار نه دی علما چې ځان په دین پوه کوي هغه جوور علم وي دقیق مسلو راتله خو بعض مسلې داسې دي چې په دې ټول امت لازم دي چې زده کوي نو د حج او عمرې یوازې د علماو کار خو نه دی که نه عوام پکې هم کوي نو څه به کوي به چې څه وکړو ځان به پوه کوي
چې څنګه کول غواړي او څنګه کول نه غواړي. اوس یو سړی د هغه ته ضرورت راغی چې یو داسې کار وکړي چې هغه په محظوراتو کې دی. محظورات یعنې منع دی. اوس یو سړي ته ضرورت راغی چې دی ویښته لرې کړي، مشکل ورته راغی. نو د هغې طریقه دا ده چې دی دا ویښته لرې کړي او فدیه به ورکوي، او هغې ته فدیة الاذا وایي. اذا په عربي کې تکلیف ته وایي، یعنې دا فدیه دی ورکوي په دې چې د ځان نه تکلیف لرې کو. او به کې یو روایت راځي د عبدالله بن معقل، هغه وایي زه د کعب بن عجره رضی الله عنه سره ناست وم، او دا حدیث په ډېرو کتابونو کې راغلی دی. نو ما ورته ووایي د دې آیت تپوس مې ترې وکړو، کوم چې اوس دا وضاحت به موږ کوو. وی راته یې وایي چې دا زما په باره کې الله رالیږلی و. کعب رضی الله عنه وی دا زما مبارک کې وی زما په سر کې په ویښتو کې سپږې ډېرې زیاتې شوي، ډېرې زیاتې شوي او ډېرې تنګ کړی وم. نو بس د رسول سلم خواله رالم، هغه ته خبره م را رسېدلې. نو هغه ماته وایي چې ته که ویښتو ډېر تنګ کړی او د احرام په حالات کې. وی ما ورته وایي چې او یا رسول الله، وی راته وایي چې یا 3 ورځې روجې ونیسه، یا 6 مسکینانو له خوراک ورکه، او یا یو څاروی د قرباني حلال که او ویښته لرې که. د اوس اجازت میلاو شو د هغه کار چې هغه منع دی په احرام کې، خو اجازت په بدل د څه کې؟ فدیه کې. نو دلته دغه فدیه هغه اوس رب العزت بیانوي او وضاحت یې دغه و کوم چې موږ وکړو. فمن كان منكم مريضا، نو هغه څوک چې ستاسو نه ناجوړه، او به اذى من رأسه، یا په هغه باندې تکلیف یې د هغه د سر د لاسه، ففدیة من صیام، نو په ده باندې فدیه ورکول دي د روجو، او صدقه یا صدقه، او نسک یا قربانی. اوس دلته د روجو تفصیل نشتی، حدیث کې 3 راغلي دي. صدقه دلته تفصیل نشتی، حدیث کې 6 مسکینان به مړی. نسک قربانی یعنی یو ګډ دی حلال کی. نو ګوره دلته دا مسله راووته که څوک حدیثونه نه مني، نو څه که څوک حدیثونه نه مني، هلکه که څوک حدیثونه نه مني په قرآن باندې نشي پوهېدی. که څوک حدیثونه نه مني دی په دین نشي پوهېدی. اوس یو سړی زه صرف قرآن منم، حدیث نه منم د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه ته د دې به اوس څنګه وضاحت کړي؟ دا روجې څو دي؟ یا خو به د ځان نه بیانوي چې 7 دې ونیسي، 8 دې ونیسي، 2 دې ونیسي، یا به ځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته او حدیثونو نه به یې بیانوي. هغه دی مني نه، نو چې نه مني دین د کوم ځای نه به یې بیانوي؟ وایي جي صدقه به ورکوي، صدقه به څومره ورکوي؟ یا خو به یې د ځان نه بیانوي، یا به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه بیانوي. نو 3 کارونو کې ګوره او راغلی، او صدقه، او نسک، او د اختیار دپاره چې کومه راته اسانه ده. که 3 ورځې روجې نیوی شي ونیسه، 6 غریبانان مړولی شي یو ټیم ماړی که، او که قربانۍ ګډ حلالولی شي جدا ده وکړه. فاذا امنتم، نو کله چې تاسو په امن شئ. ګوره مخکې د احصار مسله بیان شو چې دشمن دې منع کړي د یرې حالات. اوس تاسو په امن یې، څه مشکل نشته. او یو سړی لګیا دی حج کوي، نو خلاصه دا یاده کوي، ما تاسو ته ډېرې اوږدې مسلې دي، ډېرې اوږدې د حج ده. دلته موږ څنګه دا په لږ وخت کې بیان کړو؟ د حج نسک یا په بل تعبیر سره واله چې موږ په پوه شو، د حج د کولو طریقې 3 دي. یو حج تمتع دی چې په دې کې عمره او حج یو ځای. اول به عمره وکړي، ویښته به واړه کړي، احرام نه به وځي. بیا چې کله حج شروع کېږي بیا به احرام واچي، دې ته حج تمتع او قرباني به کوي. دویم دی حج قران. قران په عربي کې یو ځای کولو ته وایي، دې کې حج او عمره یو ځای دي. نو سړی به وایي چې په دې کې او په تمتع کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې دې کې یو ځای دي، د عمره په حج کې ننوتې ده،
ځکه چې احرام ویسته پکې نشتی، احرام ویسته پکې نشتی. دریم دی حج افراد. افراد یوازې کولو ته ویل کېږي، یو شی چې یوازې یا ته یوازې کې، نو دې کې صرف حج کېږي، عمره پکې نه او قرباني پکې هم نه. نو بیا سوال به یو سړی وکړي چې حج تمتع حج قران کې ولې قرباني ده او په افراد کې نشتی؟ وجه دا ده چې هغه پکې زیاتي عبادت وکړو. حج او عمره یو ځای کړو که نه، نو چې دومره لوی رحمت باندې الله وکړو حج او عمره دې یو ځای کړه، نو دا قرباني اوس د شکرانې دپاره ده. دا قرباني چې کومه ورکوې ده د څه دپاره شوه؟ دا د شکرانې دپاره شوه. ته شکر د الله ادا کې چې الله ماله توفیق راکړو د حج او د عمرې د کولو. او دغه مسله بیانېږي. فإذا أمنتم نکله چې تاسو په امن شئ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، نو چا چې فایده واغسته په عمره کولو د حج سره یو ځای، فایده یې واغسته، د حج تمتع وایي. فایده یې څه وکړه؟ چې عمره یې وکړو، عمره یې وکړه او حج یې وکړو. او دا غوره نسک دی او غوره طریقه دقه ده. ټول نه بهترین طریقه هغه حج تمتع دی. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم په خپل حج قران کړی دی، خو ارمان یې دا کړی چې که ما ته د دې حالاتو پته وي چې څه به کېږي څه نه کېږي، نو ما به هم د تمتع اراده کړې وه. نو غوره دا دی چې سړی حج تمتع وکړي، او چې هر یو دی کو حج خو هر یو دی، طریقه دغه درې دي. دلته اوس د حج تمتع مسله بیانوي. که چا فایده واغسته په عمرې کولو د حج سره یو ځای، فما استیسر من الهدي، نو لازم ده په ده باندې هغه چې اساني د قربانۍ نه، د قربانو په څاروو کې به چې کوم یو د ده په وس کې هغه به دی لازم قرباني کوي. وجه څه ده هغه موږ ذکر کړ. فمن لم یجد، بس که چا قرباني ونه مومه، ونه مونده، یعنی اوس یې نه رسېدو، غریب دی، خو اراده یې دغه ده چې یاره زه حج تمتع کوم او یا حج قران کوم. اگر که حج قران دپاره علماو دا خبره لیکلې ده، حج قران به هغه څوک کوي چې څاروی ځان سره بوځي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره څاروي بولي وو، نو چې څاروی بوځي وي دی به حج قران کوي. اگر که جایز دی، لکه دا مطلب نه چې نه دی جایز، خو غوره طریقه هغه دا ده. نور که څوک څاروی هلته علي او حج قران کوي، نو هم حج یې صحیح دی، دا نه چې نه کېږي. هر چې حج تمتع دی، نه یې کې څاروی بوه نه دي، بلکې ته هلته ځان له څاروی اخیستی شي. فمن لم یجد، اوس یو کس ته قرباني ونه مونده، فصيام 3 أيام في الحج، نو روجې نیول دي 3 ورځې د حج په ورځو کې، و7 إذا رجعتم، او 2 ورځې کله چې تاسو واپس شئ، واپس شئ خپل ځای ته، حج نه بعد واپس رالي، اوس څه وکړه؟ اوس 2 ورځې روجې ونیسه. تلك 10 كاملة، دغه 10 روجې دي پوره ثواب والا. تلك 10 دغه خو 10 شوې، نو دا خو 10 دي، نو دې خبرې څه فایده وکړه؟ 3 په حج کې دي، 2 به چې ته رالې 2 به نیسې. الله وایي دغه 10 شوې، نو کامله یې ورسره پوره 10 شوې، خو 10 شوې، مطلب دلته دا دی چې دا ثواب پوره شو. یعنی څوک د دې شک کې نه پرېوځي چېرې ما خو 10 ورځې روجې ونیوې، خو چې دغه ثواب به ما ته پوره میلاو شوی که نه به میلاو شوی؟ الله وایي ثواب که پوره دی. نو دا 10 ورځې روجې په مقابله د هغه قرباني کې شوې چې هغه د دې کس هغه قرباني د ونه مونده. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دا حکم دا هغه چا دپاره دی چې نه یې کور واله د هغه اوسېدونکي د مسجد حرام. دا اوس بله مسله بیانېږي. حج تمتع، عمره او حج یو ځای کول، یا حج قران عمره په حج کې دننه کول، دا حکم د هغه چا دپاره دی چې هغه د حرم اوسېدونکی نه وي.
چې هغه د حرم اوسېدونکی نه ولې عمرې خو د هر وخت کولی شي او په حرم کې اوسېږي کنه نو چې عمره هر وخت کولی شي نو څه ضرورت دی چې دی اوس دلته حج او عمره یو ځای کوي نو دا حکم د دوی دپاره نه دی حج تمتع حج قران چې څوک د حرم نه بهر دي د هغوی دپاره دی نو په هغوی به قرباني نه وي هر چې حرم کې اوسېدونکي دي دوی به حج افراد کوي او به یې کې قرباني هغه نشته ځکه چې عمره ورسره یو ځای کړې نه ده نو دی قرباني پسه کوي واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا ان الله شدید العقاب او پوه شئ چې یقینا الله سخت عذاب واله دی واتقوا الله ویریږئ د الله نه یعنی ویریږئ د الله نه او د عبادت په داسې طریقه وکئ په کومه طریقه چې شریعت تاسو ته ښوولی دی خپله منماني پکې مه کوئ په خپله مرضۍ یې مه کوئ او که څوک خپله منماني کوي او د الله او د الله د رسول نه مني نو بیا الله وی په دې ځان پوه کوي چې ان الله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکوونکی دی د مکی مشرکانو کې او د جاهلیت په دور کې په عربو کې یو بل رواجو په هغې باندې به رد کېږي اوس پرې روان آیت کې هغه دا چې د حج دا میاشتې به یې مخکې کولي وروسته کولي د حج دا زمانه نه ده د خپلې مرضۍ مطابق یعنې کله به وي دې کال به رمضان کې دا حج وکړو دې کال به دا حج په رمضان کې به وکړو کله به وي نه د محرم ته به واړو که کله به یې رامخکې غیر ذوالقعده کې به وکړو نو او دا مسله را روانه سورة التوبه کې الله دا خبره به د هغوی ذکر کوي چې دوی کې دا کار و چې دا میاشتې به مخکې کولي وروسته کولي د عزتمنې میاشتې چې کوي د خپلې مرضۍ مطابق لکه یو میاشت کې به اراده و چې جنګ وکړي هغه میاشت به د څه وه هغه به د عزتمنه میاشت و اشهر الحرم کې به په هغې کې جنګ منو نو دوی به داسې کار به وکړو چې دا جنګ به په دې میاشت کې وکړو او دا بله میاشت به بیا عزتمنه میاشت خپل مرضی مطابق بس څلور میاشتو شمار پوره کول دي بس هغه به کله مخکې کولی کله به وروسته کولی الله رب العزت پرې رد کوي چې نه د حج ورځې چې دي هغه معلومې ورځې دي او دا د الله له طرف نه مقرر شوي ورځې دا نه چې کله مخکې کوه کله وروسته کوه الحج اشهر معلومات موده د حج یو څو میاشتې دي معلومې څوک د ځان نه مخکې کولی وروسته کولی نشي الاشهر المعلومات دا کم یو دي دا معلومې میاشتې نو شوال ذوالقعده او ذوالحجه د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې دا د حج ورځې دي کمې شوال ذوالقعده او د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې اوس دلته یو سوال هغه ده او موږ بار بار دا بیان کړی دی ځکه دې جواب هم کړی چې حج خو شروع کېږي د اتمې نه د اتمې د ذوالحجې نه نو څنګه شوال هم د حج میاشت ده ذوالقعده هم د حج میاشت ده او ذوالحجه ما مخکې جواب کړی خو پته نه شي ستاسو یا به علم د سړي خو راښکاره کوي نو چې څوک هم نظر نه کړي نو سفر دې وکړت شي که نه وړي لکه اوس یو سړي ته پته وي چې حج په اتم شروع کېږي او ورځ یې دقه ده نو دی د یو میاشت مخکې سفر شروع کړي دې کې څه دي اراده خو به دی د حج هم دقه اتمه باندې کوي نو جواب د دې دا دی اول خو چې تاسو ته دا محسوسه شي چې علم سړي سره نه نو هغه څومره په رڼا کې پروت وي بیا جواب یې دا واله یو سړی د حج تمتع اراده ده چې حج تمتع کو
یا حج قران کوي خو او طاقت شته چې په احرام کې پاتې شي او دی لاړ په یکم د ذوالحجې او طواف یې وکړو او صفا مروه یې وکړه او حج قران کوي نو احرام خو کولاوالی نه شي کنه ویښته واړه کول هم نشته احرام به هم نه کولاوي او بیا پروت دی هغه اتمې ته چې حج شروع کړي دا طریقه صحیح ده که نه صحیح نو دی خو په یکم راغلی دی دا میاشتې د حج دی دی مطلب دی ښه دا د بهر ملکونو نه چې راځي ستاسو څه خیال دی چې دوی اتم د ذوالحجې ته رارسي حج شروع کوي او مخکې اکثر میاشت مخکې راغلي پراته او اراده یې کړي نو صحیح ده که نه د حج په میاشتو کې راغلی دی دی راغلی د حج په میاشتو کې دی یو سړی د حج تمتع اراده لري او لاړ په شوال کې لاړ د اختر چې کومه میاشت هغې کې لاړه عمره وکړه او بیا احرام لري که پروت دی او چې کله اتم د ذوالحجې راشي بیا به احرام واچوي او ځي به حجیانو سره مینا ته نه ده صحیح طریقه یې که نه نو دی خو شوال کې راغلی شوال د حج په میاشتو کې ده اوس پوه نه شوې نه د دې دپاره دا موده ده چې په دې کې څوک هم اراده د حج وکړي نو صحیح ده شروع خو د حج د اعمالو هغه د اتم نه کېږي خو د مخکې نه که اراده په دې میاشتو کې په دې ورځو کې هر ورځو کې نو حج کېږي الحج اشهر معلومات دا مطلب دی چې دا معلومې میاشتې دي دې کې څوک د ځان نه ګوتې هغه نشي والی یو دا مسله یاده کړئ چې د حج مواقیت چې دي که نه مواقیت عربي کې مواقیت میقات چې موږ وایو یوی میقات زمانی بلی میقات مکانی میقات زمانی یعنی هغه محدود زمانه چې شریعت ښوولې ده هغه دلته بیان شو الحج اشهر معلومات هغه د زموږ د مرضۍ کار نه دی شریعت موږ ته زمانه ښوولې ده بل دی میقات مکانی هغه ځای چې شریعت موږ ته ښوولی دی او مقرر کړی دی لکه دغه میقاتونه دا په کوم باندې چې موږ تیروږو احرام ته تړو دې ته میقات مکاني وایي مکان ځي ته وایي لکه هغې کې یو میقات دی ذوالحلیفه مدینې نه چې څوک راځي او په دغه طرف چې څوک راځي د هغوی میقات هغه ذوالحلیفه کې دی هغه د مکې شمال ته واقع دی او تقریبا 413 کیلومتره لرې دی د مکې نه بل میقات چې رابغ دی الجحفه ورته هم ویل کېږي د مصر نه شام مغرب دغه طرفونه چې څوک هم راځي دا د هغوی میقات دی او دا د مکې په غرب کې واقع دی او 201 کیلومتره تقریبا دا لرې دی دریم چې کوم میقات دی مکاني هغې ته قرن المنازل ویل کېږي قرن المنازل کوم میقات باندې چې موږ دې ځینه ورځو طایف کې چې دی دې ته وادي السیل هم ویل کېږي او دې ته قرن المنازل هم ویل کېږي دا چې څوک د دې علاقو نه ځي نجد علاقې نه او څوک چې په دې طرف راتېرېږي دا د هغوی میقات دی دا د مکې شرق طرف ته راځي او 80 کیلومتره دا د مکې نه د حرم نه لرې دی بل میقات څلورم دی ذات عرق ذات عرق دا د عراق او ایران او دغه طرفونه چې څوک راځي دا د هغوی میقات دی او د 80 کیلومتره دا هم د حرم نه لرې دی پنځم چې کوم دی هغه یلملم دی یلملم دا د یمن نه د پاکستان نه انډیا نه د چاینا نه څوک چې دغه طرفونه نه راځي هغوی په یلملم راتېرېږي او دا د حرم جنوب طرف ته واقع دی او دا هم 80 کیلومتره لرې دی یلملم ذات عرق او قرن المنازل دا کوم چې دې ځینې په موږ السیل الکبیر چې ورته وایي دا 80 کیلومتره کې تقریبا دی دا یو شان مسافه کې او ټول نه لرې چې کوم میقات چې هغه ذوالحلیفه د مدینې هغه دی هغه 410 کیلومتره لرې دی بیا پسې رابغ دی هغه 201 کیلومتر هغه لرې دی ښه کوم خلک چې حرم کې اوسېږي حرم کې دغه ځای دی او هغوی عمره کول غواړي دا به څه کوي
خپل کور نه به د عمرې احرام تړي د حرم د حدودو نه به وځي حج دپاره احرام به د خپل ځي نه کوي موږ عامه مسله ذکر کوو چې عمرې دپاره به احرام کوم ځای کې تړي کور کې احرام خو نشته د عمرې دپاره د حرم د حدودو نه به وځي او د حرم حدود نږدې چې کوم دي هغه د تنعیم د طرف نه دي چې مسجد عایشه ورته وایي تنعیم او دا تقریبا 6 کیلومتره کې دي نږدې حدود دا دي نور حدود نور طرفونو ته هم دي لکه حدیبیه چې اوس ورته شمیسي ویلی کېږي دا د حرم غرب طرف ته راځي او دا 15 کیلومتره کې دی جعرانه 14 کیلومتره کې دی وادي نخله 14 کیلومتره کې دی بل طرف ته اضاه ورته ویلی کېږي نمره دا 12 کیلومتره کې دی دا چې هر ځای نه ته ووتې خو مقصد د حرم د حدودو نه وتلي چې د حرم د حدودو نه وتې احرام واجب نو ځکه خلک تنعیم ته ولې ځي ځکه چې هغه نږدې دی اوس هم پوه نه شوی په دې مسله چې پوه شوی نو الحج اشهر معلومات موده د حج یو څو میاشتې دي معلومې فمن فرض فیهن الحج نو چا چې فرض کو په دې کې په ځان باندې حج چا وایي چې یاره زه به حج کومه تلبیه وکړه احرام یې وتړو نو دی یو څو کارونه به ځان لرې ساتي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نو نه به یې خبرې د شهوت او نه ګناه کول او نه جګړې کول په حج کې رفث هر د شهوت کار او د شهوت خبرې ته وایي د احرام په دوران کې او د حج په ورځو کې به د شهوت خبرې او کارونه دا نه کېږي سړی احرام یې تړلی او د شهوت خبرې کوي نامناسب دي د احرام سره الله وایي دا به نه کوي د شهوت کار خو پرېږده خو لرې خبره ده د شهوت خبرې به هم نه کوي هغه څه به هم نه کوي چې هغه د شهوت د پوره کولو په زمره کې راځي بغیر د کوروالي نه کوروالی خو منه دی نو څه خیال دی چې یو سړی په دغه اوچتو مقاماتو کې او ځایونو کې او د احرام په حالات کې او د کله پردو زنانو ته ګوري کله یو څه کې کله بل څه کې داسې به کې نشتي د بعضو خلکو ته سړی حیران شي چې دا زناور نه هم بدتري چې په داسې ځایونو کې یو دغه احرام د دوه سپینې ټوټې د سړي په بدن باندې لکه کفن کې چې سړی او دی بیا هم د شهوت نه نشي منع کېدی دا د زناور نه هم بدتر دی د زناور نه هم بدتر شو بیا ولا فسوق دی کې بیا ټول عام ګناهونه راغلي نو رفث کې شهوت خبرې او کارونه فسوق کې هر قسمه ګناه راغله ګناهونه به ځان لرې ساتي ته خو د الله بندګۍ له تللی ثواب ګټلو له تللی که نه ګناه ګټلو له تللی ثواب ګټلو له تللی ولا جدال فی الحج او جنگ جګړې به هم نه وي په حج کې به جګړې نه کړي ولې خاص ته دې جګړو تذکره هسې یو دا یو فایده ته ذکر کوم کله چې سړی سفر وکړي که نه سفر نو سړی ستړی شي او دا چې ستړی شي نو دې جګړه ډېر زر کوي نو ځکه الله وایي ځان کنټرول ساته ته د عبادت لپاره راغلی ته جګړو نه یې راغلی اوس دین کې بحث راغی دینی خبر راله یو چا ته د ښه کار ویل د بد نه منع کول دا به کې خو په طریقې سره نو عام جګړو نه به ځان لرې ساتي او جګړې خو بیا زموږ د پښتنو حال هم نه لیدلی که څه په وړه خبره د اوبو په بوتل جګړه په ځي باندې جګړه ته را مخکې شو ته ورننوتې باتروم ته دا خو زما نمبر زه ولاړم په دې جګړه دا مناسب نه دي ته دومره لرې نه راغلی او دومره خرچه دې کړې ده او د الله لپاره دومره سخته تیرې او ځان نشي منع کولی د جګړو نه دا خو امتحان دی اصل امتحان هغه دا دی چې ته ستړی ته په سخته کې اوس به ستا د اخلاقو پته ولګي کور کې چې ته دمه ناسې د ایسي او د پنکې لاندې او په پسته طلایي کې هلته خو ستا اخلاق مزیداري خو نن به دې پته ولګي چې ته د عرفات په میدان ولاړې او نور وهلی او وږی شوی مې
او تږی شوی مې او ستړی شوی مې، اوس به یې د اخلاقو پته ولګي چې ستا اخلاق څنګه دي. ځکه ګوره د روجې دا میاشت را روانه که نه، روجې چې کله سړی ونیسي سړي د اخلاقو بیا پته وایي دی څومره اوبه وکړي. نو الله وایي چې نه به د شهوت کارونه او خبرې، نه به عام ګناونه او نه به جنگ جګړې په حج کې. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي پوهېږي په هغې باندې الله. حج له چې سړی ځي خو نیکیانو ګټلو له ځي که نه، الله ته راتېزوي وایي هر قسمه نیکي چې کې ما ته معلومه ده. نو دې کې څه تیزي ورکول شو چې ما ته معلومه ده، څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. چې الله ته معلومه ده معنی ده چې زه به دله پوره پوره بدله درکوم. نو چې دا خبره یقیني شوه چې د نیکۍ پوره پوره بدله میلاویږي، نو ته اوس کوشش وکړه چې خیر ډېرې کړي. دا مطلب دی. وتزودو او ځان سره توخه وړئ، فإن خیر الزاد التقوى، یقینا غوره توخه تقوا ده. و سفر رواني الله وی ځان سره توخه وړه. دې باره کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و بعضو نورونه اقوال و آثار نقل دي. یو دا چې د یمن نه به بعض خلک راتلو حج له، او هغوی به ځان سره توخه نه راوړوي، نحن المتوکلین علی الله، یا موږ المتوکلون یو، موږ چې په الله باندې توکل کړی دی. نحن المتوکلون، موږ په الله باندې توکل کړی دی او موږ بس بیا به سوال کوو په حج کې، یو پسې بتلو بل پسې بتلو. نو الله ورته وایي چې توخه ځان سره راوړئ، او چې دومره څه د سره نه وي رابه شي سورت آل عمران کې چې حج خو په هغه چا لازم دی چې هغه سره دومره صحیح چې دی پې حج ته ورسي، او وس او طاقت یې نه چې نه وي نو بیا مه راځم. ها یو قول دا دی وي بعضو خلکو به دا وي چې چا به ورته وي توخه ځان سره ویسئ، خوراک څښاک ځان سره راوالئ، ځکه چې ډېرې ورځې او په هغه ورځو کې خو حج ښه اوږد و، اوږدې اوږدې سفر یې. نو هغوی به دا ووي وی موږ د الله خواله ور روان یو، نو هغه به راله خوراک او څښاک نه راکوي. چې دومره موږ لرې نه د الله خواله ور روان یو، نو خو بندوبست به راله هغه وکړي که نه. نو بیا به دغه بندوبست وي چې بیا به ګرځېدو، یو ته به یې ماله راکړه بل ته به یې ماله راکړه. نو الله ورته وایي توخه ځان سره وړه که نه، حج له روان یې وتزود. نو بیا الله یوه بله خبره طرف ته اشاره وکړه، او دا طریقه ده د الله رب العزت چې کله داسې خبره رواني عامه او هغه داسې حسي خبرې محسوسیږي، لکه توخه د سفر ده خو محسوسیږي موږ یې، نو الله رب العزت پکې یو نصیحت وکړي، یو دیني یو شی یاد کړي چې هغه معنوي. نو الله وایي د توخې خبره روانه ده، خو غوره توخه د نه یېره نه شي، هغه د تقوا ده. دغه توخه پکې ځان سره وړئ. نو د توخې نه توخه را یاده شوه، هغه د تقوا توخه ده، ځکه یې تذکره دلته وشو. لکه را به شي الله وایي چې کله په سورلۍ کښېنئ نو د سفر هغه دعا یې ذکر کړې ده. هغه دعا په آخره کې دا دی چې او موږ الله ته واپس کېدونکي یو. یعنې ته چې کله په سورلۍ کښېنې خو چېرته روان یې که نه، الله وایي دا اوس هم یاد ساته چې تاسو ګوره د آخرت طرف ته روان یې، دغه مه هېروه، دغه هم یو سفر دی روان دی. نو ته خو د توخې غم راغستی او دا غټ غټ پیټې سړي تړلي که نه، او دا بیګونه پړي پې وتړه یو شی او بل شی، په منځ کې راته الله وایي هغه بله توخه ځنې هېره نه شي، هسې نه روانې او د تقوا نه خالي روانې، د الله نه یېرېږي نه. نو دغه حج بیا څه پیدا شو؟ او بعضو مفسرین ویلي دي وی فإن خیر زاد التقوى، د دې مطلب دا دی چې غوره توخه هغه ده چې انسان پې وساتلی شي د سوال کولو نه، دا معنی پکې هم پرته ده. ځکه چې تقوا کې مطلب د ځان ساتلو دی که نه، بچ کولو. لعلکم تتقون موږ ځای په ځای چې تاسو بچ کړی شئ، چې تاسو وساتلی شئ. نو غوره توخه هغه ده چې سړی پې ځان وساتي د څه نه،
د سوال کول او دا خبره به کوم دننه راغله ورسره دا خبره یاده کړئ زما ذهن ته خو ډېرې خبرې راځي خو دا وخت موږ سره نه وي د دې نه دا مسله راووته چې شریعت زموږ نه دا غواړي چې موږ د خپل عزت خیال وساتو د الله رب العزت ګوره دغه بنده خوښ دی چې د خپل عزت خیال ساتي ځان به ذلیله کوې نه الله وایي ځان سره توښه ویسه بیا به یو ته سوال کوې بل ته سوال کوې دا خو ته ځان ذلیله کوې د دې نه دا فایده راووته خو د هغه چا دپاره چې څوک پکې جوور سوچ وکړي فإن خیر الزاد التقوى او دلته هغه مشهوره قصه ده د امیر المؤمنین علي رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه وپیر دی قبرونو له ورغلی او دا نیکانو خلکو طریقه ده چې وخت په وخت مقبرې ته ځي راځي تاسو هم ځئ راځي که نه طبیعت ته له خرابوي مقبرې ته چې ځي راځي فایده دی چې د سړي امیدونه لڼي امیدونه صحیح لڼي لکه اوس داسې هسې یو مثال والا یو سړی دی او دوه کمرې کور یې دی ګزاره روانه ده او د مقبرې ته ځي راځي سړی ته ووایه دا بدلی ولې نه په بنګله باندې نو هغه مقبرې ته ځي راځي هلته هر صحیح نه دلته امید نشته مړه سبا له مرګ دی سبا کوو ښه یو سړی د هغه تنخوا لګه ده مقبرو ته پکې چکر لګوي ځي مړي هم ښخوي جنازه هم کوي ده ته وایي چې یاره ستا تنخوا ډېره وه او چې داسې وه او دغه دی په دې اکتفا کوي پوره دی ولې ځکه چې هغه امید ډېر کم دی هغه ژوند مخامخ اینی چې زما انجام څه دی خو دا چې بلکل یې دغه دروازه بنده کړي که نه لکه څنګه چې د اکثرو خلکو حال دی نو که د ده یو لویه بنګلۍ امید څه دی چې دویمه بله وي او که دوی نو چې درېیمه هلته ده چېرته قبر لیدلی نه دی ورځي نه چې زما خو اصل ځای هغه دی نو دا امیدونه به م لڼ شي که دې قبر ته وخت په وخت ورځئ زیارت دپاره نو علي رضی الله عنه ورغی نو هسې دې قبرونو والا ته اواز وکړه خو پته و چې قبرونو والا زما دا خبره راوړي خو دا اصل کې دې ملګرو له یو درس ورکوو امت یو په یو خبره باندې پوه کوو نو هغوی ته یې دا ووایي چې موږ دا وکړو موږ دا وکړو موږ دغه وکړو زموږ دا خبر دی ستاسو خبر څه دی تاسو سره څه وشو او څه ویل غواړئ نو چا خو څه خو څوک نه شي که خبره اوري نو جواب به تاله څه درکړي نو بیا یې دې ملګرو ته ووایي دوی خبرې نه شي کولی او که دوی کولی شوی که نه نو دوی صرف یوه خبره ماته کوله چې وتزودو فإن خیر الزاد التقوى نور هر څه پرېږدئ خو دې سفر کې ځان سره توښه راوړئ او ښه توښه ګورئ د تقوا دی چې په قبر کې په کار راشي نو توښه د هغه سفر هم ګوره یاد ساتئ ښه موږ چې کلي نه راځو او کلي ته ځو توښې راوړو که نه او سامانونه او یو شی بل شي چېرته سوچ دی هغه بل سفر ته کړی هغې به موږ ځو او تا سره څومره توښه ده د هغې هغه توښه دا نه دی چې ته بیګونه وتړي او ته په چې دی نو په نګونو کې او په یو شي کې او بل شي کې سامانونه بند کړي د هغې توښه نیک اعمال دي ځکه به ابو هریره رضی الله عنه د قبر په خوا کې به ژړا شو ملګرو ته د رسول سلم ملګری ته هم جاړې وایي جاړم په دې چې سفر اوږد دی او توښه را سره کمه ده چې د ابو هریره سره توښه کمه ده نو زما او تا سره د څه شي توښه ده فإن خیر الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب او ویریږئ مانه ای عقلونو والو الله ایمانه پکې ویریږئ منځ منځ کې ته دا وایي حج کې خو د الله نه ګوره یریږه او چې د الله نه یریږې که نه نو حج او عمره صرف نه هر عبادت په دې برابري بیا بله مسله دا راله د بعضو صحابه کرامو دا اراده و چې د حج په دوران کې هغوی تجارت وکړي هغوی دا اراده و چې د حج په دوران کې تجارت وکړي خو بیا هغوی ته دا اشکال یا دا سوچ ورته راغی چې یاره اوس یو سړی حج کوي نو د حج په دوران کې به مزدوري کول جایز دي عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي چې د عربو به یو څو میلې لګېدې جاهلیت په زمانه کې یو میله د عکاظ وه
یو میله ذوالمجاز ورته ویل کېږي، یو مجینه، دا د دوی مشهورې میلې به لګېدې او په دې کې به لوی تجارت د دوی کېدو. شعر و شاعري به هم کېده، شعر و شاعري مقابله به ډېره کېده دوی. دا مقابلې به په دې میلو کې کېدې، په دې بازارونو کې به کېدې. هر چې دا میله د عکاظ ده، دا به د ذوالقعدې د میاشتې کله شروع شوه که نه، څنګه چې به میاشت ولیدې شوه د ذوالقعدې، نو بس په سباله به دا میله سټارټه شوه، د بازار به ولګېد، ګوډ بازار به د عرب به د لرې لرې نه راتلو او دا به 20 ورځې وه، دا به 20 ورځې وه. دې کې به قیمتي سامانونه خرڅېدو، د بهر نه چې به څوک راتلو هغوی به د خپلو علاقو سامانونه راوړو او هرې قبیلې به خپل شاعران راوستي و، مقابله به هم روانه وه. دا غټ غټ شاعران، وخت نشته کې نه چې موږ یو څو قصې ذکر کړی چې دغه ځای کې مشهور شاعران څوک، لټې مقابلې به لویه مزه به وه. ځکه چې دا چې د هغوی دا شعر و شاعري او فصاحت او بلاغت سړی واوري، سړی ورته حیران شي. دا به هغوی دغه شان کولی، دا نه چې جوړی یې یا څه وغواړي، یو شاعر به دی خوا بل شاعر به اخوا، او دا په یو بل پسې به یو په شعر و شاعري کې دغه شان. دا شاعریانې نه وي، زمونږ د پښتنو یو تاریخ شته د شعر و شاعري. اوس هغه شاعري په پښتنو کې څومره چې زما مطالعه ده او لټون دی، نو هغه ډېره کمه پاتې شوې ده. اوس خو هر سړی شاعر دی، یو 2 جملې جوړوه، ته څه شوې زړه کې چې دې څه راځي ووایه. زیات نه زیات که څوک متاثره کوي، بس داسې د غم ساز ورسره ولګوه. مخامخ سړی دې ته ګوري نه به ته به ژړا هم شي. دا لا پرېږده چې الفاظ څه دي، دا د پښتو دي که نه دي، قافیه داسې جوړېږي، دا کم بحر دی، عروض، نه 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 دغې ته سره ګوره نو بس یو 2 ټکي ووایه او بیا کې دې سره ساز ولګو. نو پښتنو سره دومره وخت نشته چې دې لټونو کې چې دا د لغت په قانون کې صحیح دي که نه دي، پښتو کې دا صحیح ویلی کېږي داسې او که نه. هر سړی شاعر دی، هر سړی ملا دی، هر سړی مجاهد دی، هر سړی مفتی دی. دا پښتانه دي، دلته هر څه کېدی شي او دا زمونږ بدبختي ده. دا زمونږ بدبختي ده چې موږ سره معیار نشته. موږ عالم به څنګه پېژنو دا موږ ته پته نشته، شاعر به څنګه پېژنو موږ ته پته نشته، ډاکټر انجینیر به څنګه پېژنو موږ ته پته نشته، مفتی چاته وایي موږ ته پته نشته. بس اړیته خړیته کیسه ده. الله دې پښتنو په حال رحم وکړي. ښه، نو خبره ما دا کوله چې د دوی د شعر و شاعري به په دې بازارونو کې او میلو کې هغه کېده. بیا به دا د مکې او د طایف په منځ کې دا ځای دی ښه، د عکاظ. بیا چې به کله د عکاظ دا میله ختمه شوه، نو بیا مجنه یا مجینه دا بله میله او بازار به ولګېدو په دې پسې. دا به بیا خلک دې خوا راغلو. نو چې دغه به ختم شو، بیا به بل یو بازار ولګېدو، ذوالمجاز. ذوالمجاز به غټه میله او بازار لګېدلو، بیا به خلک هغې له راغلو. نو دا د ذوالقعدې د ختمېدو پورې به دا غټ بازارونه لګېدلي. او دا حج ګوره د جاهلیت په ورځو کې و، حج خو د پخوا نه دی که نه. نو اوس خلکو ته پته دی چې خلک به را رواني څه ده، حج له. نو دا بازارونه به ولګېدو، دا میلې به ولګېدې، حجیان به راځي، خلک به راځي، نو تجارت به کېږي. نو صحابه کرامو چې هغه د دې سره عادت و، د هغوی بیا زړه ته دا خبر راغله د حج په موسم کې، چېرې که سړی پکې تجارت وکړي. خو بیا وایي نه، موږ خو د الله دپاره ځو. نو چې سړی د الله دپاره ځي، نو تجارت پکې څنګه کوي؟ رب العالمین آیتونه راولېږل او دا وایي چې دې کې هېڅ ګناه نشته، ځان له پکې تجارت هم کولی شي. خو دا به د حجي اولنی مقصد نه وي. د حجي اولنی مقصد خو مخکې خبره بیان شوه، واتموا الحج والعمرة لله. اولنی مقصد هغه څه دی؟ الله راضي کول دي. خو که دې په منځ کې چا تجارت وکړو حلال په روا طریقې سره، چې د ده په حج کې خلل نه واقع کوي، نو دې کې څه حرج هغه نشته. لیس علیکم جناح، نشتی په تاسو باندې څه ګناه، ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې لټوئ تاسو احسان د طرف د رب ستاسو نه. ګوره رزق ته او مال ته فضل وي.
فضل د الله. دا خبره یاده کړي چې دا رزق، دا مال، دا تجارت، دا څه چې موږ سره دي د الله رب العزت فضل او احسان دی. نو چېرته به خبره صرف ځان ته نه دغه کوي چې دا زما کمال دی. یاره ډېر تکړه تکړه خلک شتي، ښه تعلیم یافته شتي، ښه زورور شتي، او 1 روپۍ جیب کې نشتي، سوال کوي لګیا دي. هر وخت د الله شکر ادا کوه او اعتراف کوه د دې خبرې چې دا ټول احسان د الله دی او دا فضل د الله دی. فإذا أفضتم من عرفات، نو هر کله چې تاسو راکوز شوئ د عرفات نه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، نو یادوئ الله لره په خوا د مشعر حرام کې، مزدلفه کې. مشعر الحرام معنی مزدلفه کې. دلته اوس الله رب العزت خاص د عرفات ذکر وکړو. کله تاسو راکوز شئ د څه عرفات. یو وجه خو دا دی چې عرفات د حج په ارکانو کې یو لوی رکن دی، بلکې د ټولو نه اهم رکن دا دی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي الحج عرفه، حج خو وایي دغې ته د عرفات په دې میدان باندې ودرېدو. نو یو خو په دې ذکر وشو. بیا فایده ده که دې ته عرفات ولې وایي؟ نو یو وجه دا ده چې بعض علما ذکر کوي وی بی حوا او آدم علیه السلام چې کله الله راکوز کړو نو دې ځای کې هغوی یو بل پېژندلي وو، تعارف یې دلته شوی و، نو ځکه دې میدان ته عرفات وایي. الله اعلم. دویم قول دا دی او موږ دا ذکر کړی و چې جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د حج طریقه وښوه. نو چې کله دې ځای ته راورسېدو او دا ټولې خبرې ورته وکړې، نو بیا ورته عرفته، پوه شوې که نه؟ هغه یو پوه شو، نو بس دې ته عرفات ویلی شو. او بعض دا وایي چې ابراهیم علیه السلام ته د عرفات دا ځمکه وښودی شوه، نو چې کله هغه دې ځمکې له ورغی نو ویې پېژنده، عرفها. پېژنګلو ته په عربۍ کې یعنی عرفها معرفت، نو ځکه دې ته عرفات وي. الله اعلم. نو دا ډېر په حج کې یو لوی رکن دی. بیا دې کې چې دا کوم غر دی جبل عرفات ورته ویلی کېږي، د عرفات غر، دې ته د برکت غر ویل، دې له دغه قسمه نومونه ورکول د دې څه تاریخ نشته، خو صرف دومره دی چې دا په دغه میدان کې دی بس. عرفات غر په کوم ځای کې دی؟ عرفات کې دی. دغه د عرفات دا ډېری د دې نور څه خاصیت نشته. ګورئ د دې نور څه خاصیت هغه نشته. زمونږ خلکو ته یو غټه قصه جوړه کړې ده. په دې غر باندې آدم علیه السلام راکوز شوی، څوک وایي بي بي حوا راکوزه شوې، څوک وایي دلته به چې دی حساب کتاب له الله راځي، څوک څه وایي څوک څه. نو د ټولې دنیا حجیان هغه به ته ویني په دغه ورځ تلاوتونه کوي، ذکرونه کوي، جړاګانې کوي. او زمون خصوصا د بر صغیر د حاجیان او د عجم چې کوم دی بیا، نو دوی به ګورې دته ډېرې کې کته بره کته بره. ما یو وخت کې یو څو کاله پرله پسې کله چې ما سبق وی په یو معهد کې ثانویه کې، نو د حاجیانو د خدمت لپاره چې دا کوم هلکان چې هلته خدمت کوي په هغو کې به زه وم. نو دا لارې د حاجیانو ته خو د دوی سره بیمار یا هغه هسپتال ته رسول، دا منډې منډې به مونږ وایلې. نو چې څنګه به د عرفات په دې میدان کې دا خلک را سټارټ شو که نه، نو چې زمونږ دا خلک به راتلو دغه تپوس به وکړو هغه ډېرې کوم ځای کې ده، هغه ستن کوم ځای کې ده سپینه، دقه تپوس. ها کوم چې د عربو د حاجیان دي هغوی به چې د نور څه معلوماتو قیمتي، زمونږ دغه عجم یادو. بیا په عجمو کې به زمونږ دا چې کوم دي دی بیا د دې نورو نه یو لږ تیز دي. نو هلته بیا بره ناستې څوک به پکې راولیدو زخمي به شو، دې نور ته به ناستو نور به و بېهوشه به شو. او بره بیا په هغه ډېرۍ باندې چې کاڼی صفا موږ نه دی پرېښودی، هر ځای کې نوم لیکلی شوی دی، لیدلي هم دي که نه هم دي لیدلي نوم او تاریخ چې بس د دنیا فتح کړې دي ته راختلی دی. نه ذکر وشو، نه الله ته جړه وشوه، نه عبادت وشو، نه هغه منځونه صحیح وشو، خو دا دی چې د عرفات ډېرۍ ته وختم. داسې خلکو د ځان نه
په ځان په خپله په سخته کې اچولی دی. شریعت کې دا قسمه خبرې هغه نشتې. د عرفات میدان ټول د ودرېدو ځای دی. نو الله وایي چې کله تاسو د عرفات نه راکوشئ نو الله لره یاد کوئ په مشعر حرام کې. مشعر حرام یعنی مزدلفه کې. الله یادول مزدلفه کې څنګه دي؟ بعض مفسرین دا ویلي معنی ده چې هلته بیا د ماښام او ماسخوتن لمونځ جمع کوي. هلته د ماښام او ماسخوتن لمونځ جمع کوي. ماسپښین مازدیګر تا کوم ځای کې جمع کو؟ عرفات کې. ماښام ماسخوتن اوس جمع کا مزدلفه کې. او هغه جمع تاخیر ده که تقدیم ده؟ د ماښام په ټیم کې ده که د ماسخوتن په ټیم کې؟ ماسخوتن په ټیم کې. ماښام په ټیم کې خو ته ووتې ایله چې رسې نو هغه جمع تاخیر ده. هلته به دوه منځونه یو ځای. او چا دا ویلي دي الله یادول معنی چې ته دغه مزدلفه کې الله یادوه. بیا خصوصا چې کله د سحر دا منځ وشي که نه او د ښه رڼا لګېدو پورې الله لره یادول دا یو لوی عبادت دی. خو ما اکثر حاجیان دا لیدلي دي او دا د افسوس خبره ده چې یوه منډه بس ځان رسول دي عرفات ته او ځان رسول دي بیا مزدلفې ته او ځان رسول دي مینا ته یو مقابله. او تکړه هغه دی چې اول ځان ورسي او تکړه هغه دی چې په ټیم ځان وباسي. داسې منډه نه ده، داسې مقابله نه ده. دلته موږ راغلي یو د الله د راضي کولو لپاره. که ته په مزدلفه کې لږ لیټ شوې څه چلو شو؟ څه تاوان شو؟ هېڅ تاوان نه دی شوی. او که ته د اختر په ورځ دا جمره لږه لیټ وولې نو څه چلو شو؟ څه خو ونه شو که نه. او که ستا دا طواف لږ لیټ شو څه تندر خو نه راوګېږي. داسې مقابله نه ده روانه، یو منډه نه ده، نه مقابله یو روانه ده. هغه ده د الله د راضي کولو. نو الله راضي که په صحیح طریقې سره د حج وکړه او دغه عبادات سره ته پوره ورسوه. دا مطلب. واذکروه کما هداکم او یادوئ الله لره لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده. د ځان نه وبکې کارونه او طریقې نه راوباسي. الله یاد که خو څنګه یاد که؟ څنګه چې تا ته ښوولې ده، یعنې چې ستا مرضي ده. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ او یقینا وی تاسو مخکې د دې نه خامخا د ګمراهانو نه. ګوره وی الله داسې یاد کړي لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده. نو بیا درته احسان را یاد کو چې د دې ښودنې کولو نه مخکې تاسو ګمراهان وئ. تاسو نه پوهېدئ. ګمراهي یوازې دې ته نه وایي چې سړی په ګناه کې پروت وي. ضال په عربۍ کې بې لارې ته وایي چې لار ترې ورکوي. لار ترې څه ورکوي. رب العالمین چې موږ ته لاره نه وه ښولې نو موږ ته لار معلومه وه؟ نه وه معلومه. نو الله په منځ کې احسان را یاد کو دا چې تاسو دا حج وس کوئ او تاسو چې دا عمرې کوئ او تاسو چې دا ذکر او اذکار کوئ نو دا خو الله تاسو ته ښوري دي. یعنې د دې نه مخکې تاسو هېڅ هم نه پېژندو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا ویم راکوزیږئ دا هغه ځینه چې راکوزیږي ټول خلک. عرفات بیا یاد کو. ولې؟ ځکه چې دې کې خصوصا رد کوي د قریشو په یو رواج باندې. قریشو به دا خبره کوله عرفات خو د حرم نه بهر دی که نه، د حرم په حدودو کې نه دی عرفات. دا مزدلفه د حرم په حدودو کې، مینا د حرم په حدودو کې، عرفات د حدودو نه بهر دی. او که چېرته موقع راته میلاو شوه او تکلیف درته نه و او وهم نه ضایع کېدو نو چې عمرې له لږ لاړ شئ لږ وګرځئ او دا ځایونه وینئ. ټیم به وي انشاءالله که نه نه به وي. لږ ټیم وباسئ خیر دی مصروفه دنیا نه. لږ فارغه وخت وګرځئ ځکه چې د حج په ورځو ګڼه ډېره وي اندازه سړي ته نه لګي. وګرځئ چې دا مینا کم طرف ته راځي، بیا په مینا پسې کم ځای راځي، بیا په هغې پسې کم ځای راځي او په دې مشاعرو کې کم ځای د حرم په حدودو کې دننه دی، کم د حرم د حدودو نه بهر دی. دا معلومات وکئ. موږ زموږ خلک که ډېر معلومات وکړي نو غار حرا ته به رخیږي.
که یو سړی غار حرا ته ځي د چکر په نیت او دغه ځي د لیدو په نیت څه خبره نه ده اگر که عبادت نه دی خو د هغې نه اهمه دا ده چې دا د عباداتو سره تعلق ساتي نو لږ معلومات وکړئ چې کوم ځای په حرم په حدودو کې ده او کوم ځای نه دی عرفات د حرم د حدودو نه بهر دی نو قریشو به دا وي د مکې مشرکانو وی زمونږ دپاره په حج کې عرفات ته وته نشته ورځ کې چې موږ خاص خلک یو نو موږ څنګه د حرم د حدودو نه وځو هغوی به نه وځو او باقي چې به کوم خلک حج ته راتلو هغوی به عرفات ته تلو خو مکې مشرکان نه نو الله یو پر د عرفات تذکره وکړه وی د عرفات نه به بیا راشئ مزدلفې ته نو بیا راته وی بیا ویم چې د عرفات نه به راکوز شئ د هغه خلکو سره چې راکوزیږي یعنی د عامو خلکو سره به ټول خلک راځي دا پکې نشته چې دا قریش والا او دا بهر والا دی د هغوی په دې رواج یې رد کو نو ځکه دا خبره په دویم پیر وکړه ځکه یې ووایي من حیث افاض الناس د کوم ځای نه چې عام خلک راکوزیږي د هغوی سره به راځئ تاسو واستغفروا الله بخنه غواړئ د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله ډیر بخونکی مهربان دی دومره لوی عبادت دې وکړو نو بخنه د الله نه غواړه که څه کمې زیاتې شوي چې الله یې درته وبخي او دا طریقه ده شریعت کې داسې ډېر عبادت دي چې د هغې په ختمېدو کې د الله نه بخنه غوښته کېږي یو مثال به مونځ دی چې کله موږ مونځ ختم کړو موږ استغفر الله وایو او الله رب العزت رسول صلی وسلم ته ویلي د مرګ نه یو څو ورځې مخکې سورة النصر الله را لېږلی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله ته بخنه غواړه ځکه چې هغه یو لوی عبادت ختم شو او هغه د الله پیغام رسول دی مخلوق ته د لوی عبادت چې کله ختم شي بیا بخنه د الله نه غواړه که څه کمې زیاتې شوي او خبره شکي نه ده شوی به یي څوک د الله داسې بندګي کولی شي لکه څنګه چې د الله حق دی څوک داسې کولی شي او بیا چې له د یو سړي سره د علم کمی په څومره ځایونو کې به دی خطا شوی او بیا چې د تقوا کمی په څومره ځایونو کې به دی ښویدلی الله وایي بخنه غواړئ فإذا قضیتم مناسککم نو کله چې تاسو پوره کوئ کارونه د حج خپل مناسک دلته مراد دی د حج کارونه یعنی ټول حج هم پوره کړو فاذکروا الله نو یادوئ الله لره کذکرکم آباءکم په شان د یادولو ستاسو خپلو پلارانو لره او اشد ذکرا یا د هغې نه په زیات یادولو سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او بعض نورو سلفونه دې باره کې آثار او اقوال نقل دي چې د مشرکانو دا طریقه پوخا چې کله به د حج د اخرنۍ ورځې وي کنده چې په ختمېدو به او خلک به په مینا کې نو دوی به د مسجد خیف په مینا کې چې کوم جومات دی دې ته نږدې دغه ځای کې به ولاړ و د پلار نیکه قصې به یې کولې یو به وایي زما پلار به حاجیانو له دا ورکول او بل به وایي زمونږ هغه به دا کول او بل وایي زمونږ هغه به دا کول دا یقیني خبره ده هغوی پلار نیکه به کول عربو کې سخاوت دا خبره یاده کړئ عربو کې سخاوت ډېر مشهور دی په نسبت د عجمو اوس هم که د عربو تاریخ وګورئ او عرب وینې که نه د بعضو ملګرو چې ته داسې کوڅه کې عربی نیم لیدلی که نه ځي راځي یو ده دا مطلب چې ټول عرب چې دي زمونږ سره خو خوا کې یو دی خو داسې نه دی لکه اوس موږ د پښتنو ښه صفت بیان کړو چې د پښتنو یو تاریخ او صفت دی چې دا میلمه دوست دي دي که نه دي نه زموږ خوا او شا کې چې اکثر د دوی باره کې دې څه خیال دی خو په روپۍ پسې ځان وژني نو اوس به څه وایو چې دا پښتنو تاریخ نه دی خو تا خو یو څو کسان لیدلي دي د هغې نه خو بیا نتیجه مه راوباسه که نه ته صحیح لاړ شه د پښتنو منځ کې بیا چې کوم دي پښتانه
هغوی منځ کې پاتې شه، تا ته پته ولګي چې دا خبره صحیح ده که دا غلطه ده. نو دغه شان د عربو تاریخ چې ولټې د دوی قصې د سخاوت واورې او ورسره ژوند تېر کړي، ښه صحیح ژوند ورسره تېر کړي، نو دوی کې الله رب العزت سخاوت ډېر زیات اچولی دی. یعنې دې قریشو تاریخ صرف رواله د قریشو دوی چې د دې حجیانو څومره خدمت کړی دی که نه، او دا به خپل شرف ګڼو ګورې. او دا درته ووایم په دې به د دوی جګړه وه. قریشو کې خو دنه ډېر خاندانونه دي، هر خاندان دا کوشش و چې حجیانو خدمت د خوراک او څښاک ذمهواري ده زمونږ شي. هغه الله رب العزت هغه خاندان او قبیلې له ورکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې و. نو دا دلیل دی د دوی په سخاوت باندې چې په دې باندې جګړه روانه. بس خو جګړه په دې کې چې زما طرف ته روانه دی، بس خو په دې جګړه کې په دې طبیعت خراب کړي. نو دا ډېر سخیانو د پلار نیکه قصې به یې کولې، او دومره سخیانو که نه په دوی کې داسې خلک تېر شوي دي چې دومره یعنې دا دیګونه نه دي، د دیګونه او پتیلې دا به د حجیانو دپاره دومره غټ غټ دیګونه باندې کول چې هغې ته به یې پوړۍ یهودي ورختو اوبو ته، او هغه به داسې پخلی نه و چې کیلو غوښه یې راوړې دی یا 2 کیلو، اوښان به پوره ور واچول، پوره اوښان. اوښ اوس هم ډېر قیمتي دی ګورئ، داسې کمزوره غونته کې چارې نو 15,000 کې میلاوي کمزورې، او دوی به د اوښانو وراچو دي دیګ ته او پتیلې ته اور به ورته لګېدل. دا به په دې حجیانو کې په مسافرو کې په دوی کې تقسیمول. اوس هم دا صفت دی، اوس هم د حجیانو خدمت دوی کوي، اوس هم د حجیانو خدمت هغه دوی کوي. لاړ شه حرم مکې او مدني وګوره که نه، خدمت دا دوی کوي. نو دوی به د پلار نیکه قصې بیا د مینا کې کولې. الله ورته وایي دغې نه غلي شي، ما یاد کوي، الله یاد کوي. نو داسې ورته وایي الله یاد کوي داسې لکه څنګه چې پلار یادوي. د دې څه مطلب شو؟ یو دا بعض مفسرین وایي څنګه چې ته صرف خپل پلار یادوي او بل ورسره څوک نه یادوي، نو الله هم یوازې یادوي، بل څوک ورسره مه شریک کوي. د پلار سره ته په دې معمولي کار کې بل څوک نه برخدار کې، او د الله سره د هغه په دې الوهیت کې او ربوبیت کې او په دې غټه باچایي کې ته نور مخلوق ورسره یو ځای کې، خالق سره مخلوق یو ځای کې، کوم ځای انصاف شو؟ بله دا علما وایي چې د دې مطلب دا نه دی چې الله ورته وایي چې د پلار د ذکر سره زما ذکر یو ځای کوئ، نه، الله ورته وایي ما یادوئ، ما داسې مې یاد کوي لکه څنګه چې تاسو د پلار نیکه دا قصې کوئ، که د دې په ځای ما یاد کوي، دا عبادت دی. او اشد ذکره بلکې د دې نه مې زیات یادوئ. که یو سړی پلار یادوي یا نیکه یادوي، چېرې موږ سره یې خم کړي دی او زموږ پلار ومو زموږ نیکه مو، نو خبره خو صحیح ده. ولې د پلار نیکه په موږ دومره احسانات دي څومره چې د الله دي، او الله زموږ معبود دی، زموږ رب دی. نو ځکه الله وایي الله لره یادوئ. اوس الله رب العزت 4 قسم خلق به ذکر کوي، 4 په روانه ایتونو کې. یو هغه دي چې هغوی سره صرف د دنیا غم دی، دویم هغه دي چې هغوی سره دنیا او د آخرت غم دی. بیا به منافق ذکر کېږي چې هغه ظاهره کې دین غواړي، ظاهره کې، باطن کې څه غواړي؟ ما کسې ډېره د سوچ خبره، ظاهر کې دین غواړي، باطن کې دنیا. 4م قسم هغه دینداره خالص مؤمنان به ذکر کېږي چې هغوی خو د الله د راضي کولو دپاره الله وایي ځانونه یې خرڅ کړي دي. نو اولنی قسم دا دی فمن الناس من یقول، نو بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا، ای ربه زمونږ راکړه مونږ ته په دنیا کې، وما له فی الآخرة من خلاق، او نه یې د لره په آخرت کې څه برخه. ټول غم یې د څه سره دی؟ دنیا سره. یا الله بس دنیا، الله اکبر. آخرت کې هېڅ برخه نشته. ولې برخه نشته؟ ده په خپل آخرت نه دی غوښتلی، نو الله خو په زور چل آخرت خو نه ورکوي. ما او تا د آخرت نه غواړو او الله د آخرت راکړي. ولې د آخرت داسې داسې معمولي دی، لکه یو نیم سړی که دعا هم غواړي د الله نه،
هغه نور اعمال او کارونه خو یې پرېږده که دعا هم غواړي هغه هم ټوله شروع کېږي په دنیا او ختمیږي په دنیا یا الله زموږ دا قرضې ختمې کړه د دې کې څه عیب نشته ولې صرف دنیا یا الله قرضې ختمې یا الله زموږ د کور دا مسله یا الله زما دا بچې یا الله زما دا ښځه یا الله زما دا صحت یا الله بچې ښایسته ګاډي یا الله بچې ملک ته زر زر لاړه یا الله چې داسې صرف دنیا بس دا خو شروع په دنیا او ختمه په دنیا نو د دې خلکو الله په آخرت کې صبر نشته دویم قسم خلک ومنهم من یقول او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ای ربه زموږ راکړې موږ ته په دنیا کې ښایسته ژوند وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې ښایسته ژوند وقنا عذاب النار او وساته موږ د عذاب د اور نه دنیا هم غواړه آخرت هم غواړه دنیا کې ښایسته ژوند راکړه آخرت کې ښایسته ژوند راکړه دغې ګوره رد دی په هغه خلکو باندې چې صرف په دنیا پورې نښتي دي هغه رد شو او رد دی په هغه خلکو باندې چې دا وایي چې یاره دنیا به بالکل نه غواړي دا بعض دا صوفیان چې کوم دي د هغوی دا سوچ دی یا د بعضو خوارجو دا نظریه ده چې نه نه دنیا خبره به بالکل نه کړي لکه دنیا نه بغیر ژوند نه تېرېږي او چې دنیا کې اوسېږي نو څنګه بغیر دنیا غوښتو نه به ته ژوند تېرې د الله نه به دین هم غواړي د الله نه به دنیا هم غواړي دواړه خبرې به چلې خو اصل مقصد به آخرت او دنیا به دومره غواړي چې د ضرورت پې پوره شي ها دا هغه دعا ده چې انس بن مالک رضی الله عنه وایي رسول وسلم به اکثر دا دعا غوښته د دې ډېر لوی فضایل دي وموږ سره دا وخت هم په ختمېدو د یو څو منټې دي هغه فضایل دلته نشو بیانولی دا دعا اکثر وایي په سجدو کې په عام اوقاتو کې اذان او د اقامت منځ کې په باران د ورېدو په وخت کې په تهجدو کې دا دعا ډېره غواړي ولې دا دعا دومره قیمتي دعا ده چې د دنیا او د آخرت هر خیر پکې راجمع دی یعنې تاسو به سوچ وکړئ دې کې څه پاتې دي چې نه دي ذکر هر څه پکې رالو نو چې ته اوس لګیا خپله خبره دې شروع کړي اگر که روا ده چې الله ماله دا ماله دغه نو څو پورې به لګي او څومره تفصیل به کوې او کیدی شي یوه خبره ته د الله نه غواړې او ستا دپاره پکې خیر نه خو ته غواړې نو که ته دا وویلنډ الله ته چې الله دنیا کې رالم خیر راکړه او آخرت کې هم خیر راکړه هر څه پکې رالو حسنه دنیا کې ښایسته ژوند څه ته وایي مفسرینو ډېرې خبرې کړي خلاصې دا ده هر نعمت چې ستا ژوند پې په ارام کېږي په دنیا کې دا د دنیا ښایسته ژوند دی لکه پراخه حلاله روزي نیک عمله بیبي نیک عمله اولاد روغ صحت پراخه کور علم پوهه هوښیارتوب سړیتوب سکون اطمینان امن و امان عزت دا ټولې خبرې پکې دننه راځي آخرت کې ښایسته ژوند د الله رضا بخنه جنت ته ننوته عمل نامه په ښی لاس میلاوېده د نیکیانو تله درنېده په پولې سیرات باندې تېرېدل د الله دیدن کول حوض کوثر نه اوبه څکل جنت ته ننوتل د انبیاو سره ګاونډیتوب د نیکانو خلکو سره ګاونډیتوب دا ټولې خبرې پکې راغلي نو څه پکې پاتې شو هېڅ هم پاتې نه شو دا ډېره قیمتي دعا ده په مخې د الله نه غواړئ اولئک لهم نصیب مما کسبوا دغه کسان دوی لره برخه ده د هغه عمل دغه کسان دوی لره برخه ده د هغه عمل نه چې دوی کړی دی والله سریع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی ګور هر چا ته برخه د هغه د عمل الله وی میلاوي یو سړی صرف دنیا غواړي
صرف دنیا به ورته میلاو شي آخرت باندې یو سړی دنیا او آخرت غواړي الله به له دواړه ورکړي والله سریع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی امید هم دی یره هم ده یره دا ده دا ته چې کوم ګناهونه کوې که نه نو ګوره دا خبره یاد ساته الله زر حساب کوونکی دی حساب به درسره کوي وخت به راځي او ډېر زر به راشي امید دی دا ته چې کومې نیکیانې کې کومه دینداري کې د دې بدله به الله ډېره زر درکړي نو نا امیده کېږه ما حوصله کمزوري کوه بلکې خپل محنت او کوشش کوه واذكروا الله في أيام معدودات او یادوي الله لره په ورځو شمار کړی شو کې دا ایام التشریق دي ایام التشریق اول د اختر ورځ راشي په مینا کې کنه بیا په هغې پسې یا 3 ورځې یا 2 ورځې نو په مینا کې ټولې یا 4 ورځې دي یا 3 ورځې دي د اختر د ورځې سره الله وی په دې ورځو کې ما یادوي واذکروا الله فی ایام معدودات د شمار ورځې دي او رب العالمین چې کله دې د شمار دي نو دا لکه زمونږ هغه موږ راتیزئ په دې بندګۍ باندې چې څو ورځې دي چې تا دومره ځان ته ګرانه کړې ده د شمار یو څو ورځې دي ها ولې رب العزت خاص د دغه ورځو باس وکړو وجه د هغې دا ده د عرفات په ورځ سړی مصروف وي بیا مزدلفې ته چې سړی ځي او شپه تېروي بیا سهار وځي هم سړی مصروف وي د هغې نه مخکې کوم 8 تاریخ باندې چې حج شروع کېږي اولنۍ چې کومه ورځ ده یوم الترویه نو په هغه ورځ هم حاجي مصروف وي احرام تړي او بیا مینا ته ځي او بیا هلته لمونځونه دي بیا عرفات ته وځي سهار کې خو چې کله سړی د اختر په ورځ راشي دغه ورځ هم ډېره مصروف وي او دی دا شیطان وولي او بیا قرباني وکړي او ویښته لرې کړي او طواف وکړي نو بیا د 2 ورځې یا 3 ورځې په مینا کې پروتي سنۍ ډېر عبادات خو نشتی که نه نو کله سړی بیا چې عبادات ډېر نه نو دی به پالتو کارونو کې راولګي ما بخپله لیدلي دي اکثر پکې د حاجیان چکرې وایي د یو بل ملاقات له ځي پلانې هغه خیمه کې دی بل وایي پلانې هغه خیمه کې دی او ملګري پکې یو بل سره رابطه کوم ځای کې هغه وایي زه دلته بس بیا دوی نه سیټرډې لږ وري ګپ شپ لګا د شمار یو څو ورځې دي په دې کې هم تاسو ګپونه لګوئ واذکروا الله الله پکې یادوئ حدیث کې راځي دغه ورځې د الله د یادولو دی او د خوراک څښاک دی د خوراک څښاک ولې دي قربانیانې حاجیانو کړي قربانیانې حاجیانو کړي نو هغه خو سمې ډېري نو خو ته پخپله ته هم خوړی شي د حج دا قرباني چې ده د دې نه پخپله هم خوراک کولی شي ولې ځکه چې دا به طور د شکرانې ده دا مسله مخکې ذکر کړی و د کمې ونه به نه خورې چې کومه جرمانۍ کې څوک دغه شي نه خوراک نشي کولی نو دم چې په سړي واوړي او څاروي حلال کړي نو یو خو دې کار غلط کړی دی بیا جرمانه ورکړي او بیا جرمانې ته هم پخپله نښته لګي نو هغه به صرف د مکې په غریبانانو کې تقسیم هر چې دا قرباني ده نو د دې نه پخپله مه خوره الله وایي نورو مسلمانانو ته یې مه ورکړه غریبانانو له پکې هم برخه ورکړه د خوراک څښاک ورځې دي نو خوراک څښاک پکې هم کوه بل کار څه کوه الله پکې یادوه واذکروا الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین بچا چې تادي وکړه په 2 ورځو کې فلا اثم علیه نو ګناه نشته په هغه باندې تادي وکړه څنګه یعنې تادي وکړه په وتو کې 11مه ورځ یې تېره کړه او 12مه خدای دې ساتئ چې څوک په 12مه باندې وته غواړي که نه نو د نور د ډوبېدو نه مخکې به وځي ولې ځکه که نور ډوب شي نو دا شپه بیا د 14مې شروع شوه الا دا نن سبا ګڼه ډېره زیاته شوې ده که یو سړی ګڼه کې ونښلي ګاډي لار ورته بند دی نو دغه عذر دی
خو چې څه عذر نه پېښ نه شي نو ته به د نور د ډوبېدو نه مخکې د مینا نه وځې. الله وایي که 2 ورځې چا تېرې کړي نو څه ګناه پې نشته. ومن تأخر او څوک چې وروستو شو 3 ورځې ته فلا اثم علیه نو نشتي ګناه په ده باندې. دواړو دا کار روا دی، یو باندې هم ګناه نشته. څه مطلب دی ګناه نشته؟ یعنی یو هم د شریعت خلاف ورزي نه ده کړې، ځکه چې ګناه د شریعت په خلاف کولو باندې میلاویږي او دې که خو یو هم د شریعت خلاف نه دی کړی. دا 2 ورځې چې تېرې کړي صحیح ده، دا چې 3 تېرې کړي هم صحیح ده. لمن اتقا د پاره د هغه چا چې یریږي د الله نه. دا لیټ کېده ښه دي خو د چا دپاره چې له الله نه یریږي. دې څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. یو سړی 3 ته پاتې کېږي خو چې تقوا پکې دغه ورځ په عباداتو کې تېروي، داسې نه چې هسې پاتې شي او بیا د چکرې مکرې وي او د ګناه کارونه کوي. نو د ده په دې لیټ کېدو کې څه خیر و؟ هغه په ګناه کې لګیا دی. نو که یو سړی الله وایي تقوادار دی، پرهیزګار دی او نیکیانې ډېروي، اجرونه ډېروي، نو 3 ورځې ته دې پاتې شي. نو دا اگر که د دې د وضاحت یا دې کې مفسرینو ډېر اقوال دي، خو دغه یو پکې واضح دی او باقي چې کوم اقوال دي هغې سره به تفصیل بیا ډېر زیات شي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا انکم الیه تحشرون او پوه شئ چې یقینا تاسو به خاص دغه الله ته ورجمع کېږئ. د حج احکام الله په دې وصیت ختم کړو. واتقوا الله، حجي ته الله وایي حج خو دې ختم کو، خو د الله نه به یریږي هر وخت. دا یره صرف د حج پورې نه وګورئ، بله دا اوس ته د حج نه واپس شوې که نه. ما تاسو سره اکثرت مخکې وایي چې رب العالمین ناشنا نصیحتونه پکې منځ کې دی مؤمنانو ته وکړي. او ته سامان وتړو او خوشحاله او دا مزې او خنداګانې او مبارک شو سړی ګوره سخت خوشحاله دی، ستړی شوی که نه نو د دې واپسۍ د ورځې ته سړی سخت خوشحاله. کله سړی جاز ته وخیږي یا موټر ته وخیږي نو سخت بس سړی جو زر زر کور ته ورسېد ستړی شوی. الله رب العزت وایي ته خو واپس روان یې خو یو ورځ به الله ته هم واپس کېږي. هغه د نه یېره نه شي. څنګه په موقع باندې قیمتي نصیحت. حاجي صاحب ته خو واپس روان یې یو لویه واپسي به ستا الله ته هم کېږي. هغه ورځې لم ځان تیار ساته. بله دا نصیحت په دې چې حج کوونکیا تا خو حج وکړو، خبره په دې ځای ختمه نه شوه. دا توخه د تقوا الله ویلو که نه اولني ایتونو کې چې ځان سره کومه توخه راوړه د تقوا. دا توخه ځان سره د ټول ژوند کا. واتقوا الله. داسې نه چې ته د بعضو هغه د تقوا هغه توخه کوم ځای کې پاتې کېږي، هلته په مینا کې پاتې شوه یا په الوداعي رخصتي طواف کې په حرم کې پاتې شو. نه الله وایي توخه ځان سره اوس واپس ویسه. دا توخه به ستا په هر ځای کې په کار راشي. نو د بعضو خلکو د حج ته به حیران شي چې کله حج ختم کړي که نه او راورسي نو اول خو به د نایي په دکان باندې ورشي، دې چې حجامت غټ شوی دی چې دا لري کي. نو بیا نشې تماشې او بیا پروګرامونه بیا چې دی سود بیا دوکې دړاکې بیا پردي ځمکې نیوه بیا پردي حقونه به خوري بیا هونه حج کوي. حج ابه کوي. مخکې ورځو کې ماته یو کس ناشنا قصه وکړه، دومره زه حیران شوی وم که نه. د یو کس خبرې راته وکړه او علاقې راته دغه وښود چې دې علاقه کې دغه سړی لوی بدماش دی، لوی بدماش او بې شماره خلک د وجلي دي او څوک ورسره یعنې داسې طاقتور ورسره دغه علاقه کې نشي چې ده سره مقابله وکړي. خو ما ته یې دا ووایي او دا قصه ما ته ملک کې کوله، وایي عجیبه دا ده چې دی
حج لزی راځي خو چې کم کال حج له لاړ شي که نه نو په هغه کال خلک یېرېږي چې څه چل به کوي نو بیا د کلي کې هغه هم د دغه علاقې ده وی بیا موږ دا بحث کوو یو بل سره چې پلانې حج له تللی دی الله دې خیر کړي چې څوک به وجلی کېږي نو چې دی حج له لاړ شي خلک وایي حاجي صاحب حاجي صاحب چې راشي نو څنګه کار بیا کوي نو مې دا خو بیا دی راشي په خپله کوي نه دی حج کی او دلته کسان لګولی چې کس مړ کړي زه په حج کې یم حاجي صاحب خو نشته حاجي صاحب خو عرفات په میدان کې دی حاجي صاحب خو مینا کې دی حاجي صاحب تللی دی شیطان ولي حاجي صاحب شیطان ولي او دلته خپل کسان لګولی دي چې ته به پلانې او پلانې مړ کړي نو هغه وی دا حاجي صاحب چې کله د کلي نه وځي موږ یېرېږو چې دی حج له ځي نو موږ یېرېږو الله دې خیر کړي چې دې پر لبه نمبر د چای دا څه حج شو دا کم حج دی الله وی واتقوا الله ویریږئ د الله نه او په دې خبره ځان پوه کړه چې ګوره الله ته به واپس کېږي الله رب العزت دی په هغه ورځ په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي په کوم ورځ چې به هغه ته واپس کېږو او الله دې په موږ کې تقوا راولي او کوم حجونه او عمرې چې موږ کړي دي الله دې زموږ نه قبولې کړي او پر روان ژوند کې دې الله موږ له د نورو حجونو او د عمرو توفیق راکړي سبا به انشاءالله د 204 نمبر آیت نه شروع کوو خو ما دا خبره تاسو ته وکړه چې الله 4 قسمه خلک ذکر کوي 2 پکې ذکر شو 2 به انشاءالله سبا بیانېږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد